څوک ده ورور دې څوک ده بمینو شیخ مې ورور ده عبدالله مې ورور ده دا اوس دا خور سنبال کا دې ښځې په کوڅ کې درو منډه خور دې 69 پسې مړه ده باندې کته شیخه نوابه خو تا ته ماما وایي خو تا خورزه سوه دما خورده نه ده دما خورده ما د اسلامي خورده ده اسلامي خورده ها ولکه تا اسلامي خورزه خو تا ته مې ورور ویلي دي عبدالله تا ما ته خپله خور ویلي دي مینو ولې ګناهګاره کور دې دغه پلار روان ساته په سورې غلي ولې د پلار کور روانه تا ما ته نو ویلي چې ته څنګه راغلې رسټورنټ تا ویل ته زما د خور په ځای بالکل او څوک ته په دې ریاض کې چې ګوري ما ته صرف زنګ وخه د چا درته ویلې زنانو ته دا چلونه مه کوه توبه وباسه استغفار وکړه سړیه ولپورې د کله مې درته ویلې دي نه سړي دا ما ته نو ویلې چې رسټورنټ ته راغلې نوابه دې چې رسټورنټ ته راغې ما ته وایي زما خور په دین په دنیا مې خورې او په دې ریاض کې درته څوک جګ بره وګوري سره ما ورور ته زنګ واخه زه پوهېږه او دا خلک پوهېږه ما ته پتا کې څه کار ده قراره کړې له خولې مې غلطې خبرې مه باسه یاره ته خو ډېر سپک سړی وه یاره ته خو ډېر منافق سړی یې شیخ ډېر منافق خپله خبره سپک سړی وختې دا نواب سره وغږېږه شیخه ډېر سپک سړی وختې شیخه لکه په دې حقه روجه کې ته اوس داسې خپلې خبرې نه منکرې غوږونه سه یو کیسه درته وکړم موسی یو غر و کنه په دې غره کې لاره وه بیا په غره کې چې لاره وه دی کې به یو هلک او یو جینۍ ګډ داسې تله بیا دا جلکۍ سره به پنډه م وکړه زیاتی بیا د جلکۍ سره بس هاي هلو سلام به سلام ور سره جوړ سوی بیا دغه د انډیوالي سره زیاتې ده بس یو ورځ پنډه مر سره وړې واتی د هلک ورته ویلي وو چې تو اماره بین ہے دې جلکۍ ته ویلي وو لکه دا مینو ته چې زه اوس وایم چې تو اماره بین ہے دا غلطه قصه کوي موسی دا خورغوت دی ګوره څه کنه مینو دی بیا جاتی د انډیوالي زیاته سوې وه په دې پنډه ور سره اخیستې یوه ورځ په دې لاره روان دي په دې غره کې په دې نرۍ لاره روان دي بس ګڼ جای راغلی په دې کې بس دې هلک ته اشتیا ور جګه سوې وه بس ایسته دا جلکۍ رانیولې وه بس دا کار یې ورسره کړی و دې جلکۍ ورته ویلي و چې تا خو ما ته ویلي و چې تو اماره بین هې هغه ورته ویلي و چې هم بینچوت هې ودې کتو دا خورغوت دی ودې کتو په ځان یې ثابته که کرنا خورغوت دی په خپل خولې په ځان حق وینا وکړه خورغوت دی مخمله دا بې وجدانه خورغوت دی ماما خورغوت دی اوس په خپله کیسه وکړه خپله په ځان واړوله په ځان یې خپله ثابته د دې په طرف یې قسم دی لاسپیکر مې تیار لاس کې ده ګورې د هغه نیکه په خطه یې ومنډم نواب کنځل مه کوه شیخه بېغیرته وغیم هېڅ په ښځه باندې دغه دواړه دارو منډم دې ښځې خوله دې وغیم دا ښځه دې بې ناموسه دا اوس چې دې کیسه وکړه دا کیسه یې ځان ته وکړه که ونه کړه که په اردو نه پوهېږي دا یې ځان ته وکړه بلکل یې دا ځان ته وکړه دا مې مینو ته وکړه د مینو خور لپاره موسی د په ځان باندې دا حق وکړو که نه په ځان یې خپله بیان وکړو که ویې نه کړو بالکل یو نوابه و نوابه مینو قسم په خدای سره دا ورې هوټل ته درغلم دلته به دې نیسم ډېر خورغود دی شیخه ډېر غټ خورغود وختې ډېر غټ خورغور وختې نواب ماما دا سړی غلطی اشاره کوي دا سړی پوی که نواب ماما ښه نواب ماما دا سړی غلطی اشاره کوي ته مشر تاسو کومه خبرې ورته کوئ په هغې نه شرمېږي او دا خبره دم صحیح ده نو چې په هغې نه شرمېږي نو ستا په خبرو مینو دا نه څوک ده څوک د زوی ستا په کې څه کار دی دې خو له اوسه په خېټه کې دومره غټ زوی بیا راوړ دا زما په رشته کې وراره کېږي په رشته کې مې وراره کېږي وراره مې دومره ټیم پاتې ده مینو موټایي وخورو
مړه دا موسی ته وګ ماما ته دا خد ته وګوره بوس کم نه نو چې ته لاین خو دې ډراپ نه کو چې ستا ریډ لاین ما سره ریډ لاین په بایو کیو لی کمینو از مای ریډ لاین والله نوابه ست د امینو مخامخ وي نه کنه اته ما تور بوټونه دی هغه رقم ته ده ولکه موږ تور سپینه څه کوو موږ چا په سره اخر نیو چې چا په ورم نه ختی سره دا یا ما سره د سو کې هغه سو کې مان دا سوي مینو زړه مې درته بس دا جون دې ډنګر سوي دي دا مسلمان دا ما سره ساتي ری راغلي دا که خی کو بد خپل ځان دا ختم نه نه تالیسو او تالیسو شیخه خورغو د تالیسو تډیر خلکو پاسې ګرځي دا ډان دا وچا دا ته نه سمېږي بوس ماته سکور راکړه په د پنیشمنت کوم په دې ما سره پنیشمنت کې د زمينو پنیشمنت راته وې درې ما د تا پنیشمنت ده بس مینو د نن اول ته وای اول ته وغه نه اول ته وای په پرې د موسی دې ماته پرېګ دا زه وای پنیشمنت وې درې نه پهله به ته پنیشمنت وایا بیا وای کنه چې پارشي کې دوستانو ट्रिपल के एवरीवन प्लेइंग द ट्रिपल बहुत सा ट्रिपल ले وګونه باندې نواب ماما ته بسل پیر سوري کوي ट्रिपल दे बॉस ट्रिपल दे 5k पनिशमेंट द punishment خو وای کنه punishment जगह में लगी नो गुड नाइट زما دیوالی راغله زما دیوالی دا زما دیوالی موسی سکور راوړه خد ته باندې راځه وسلو به کوم شیخ درې پنیشمنت دی گیم نه ونه تخت بیسټ اف 3 نه 1 and done game دی ها بس انا نواب ماما پالورا کا پالورا Punishment. پهلنی پنیشمنت نواب پهلنی ماما پالورا punishment. کا بیا به جمع کوو پالورا کا جمع وکاو دا ډېر بے وقات زما ماما یې خنوابا بس ختم خبر تلوارې بتاويږي ستا درې پنیشمنت خپې به اوچتاوي او سر بخ کته کوي دیوانی تعالی کا زما دیوالی سیم پنیشمنٹ اوکے نا دوستانو دوه کسان لکه نو ټول ډبل ټیپ شروع کړو اوس ډبل ټیپ شروع کړي خبره punishment صبر ډیر خوګ نوم دی را صبر وکړه صبر یو منټ محمد punishment کې سکور ورته راځي صبر زاد دوه کسان